ګرم ماحول دی په سړی چې سړی نه پرېږدوي له کور به نه وځې کوڅې چې سړی نه پرېږدوي او دلته په شان که فرشته یې بیا هم خیر دی نشي حجاج زمون دی په کعبې چې سړی نه پرېږدوي مننه دلته په شان که فرشته یې بیا هم خیر دی نشي حجاج زمون دی په کعبې چې سړی نه پرېږدوي او دعوې کوي چې مسلمان یو کافران خو نه یو دعوې کوي چې مسلمان یو کافران خو نه یو خو په جومات او مدرسې چې سړی نه پرېږدوي مننه دعوې کوي چې مسلمان یو کافران خو نه یو خو په جومات او مدرسې چې سړی نه پرېږدوي او خاموشي کفر ګڼي غږ منافقت انوره خاموشي کفر ګڼي غږ منافقت انوره عجیبه خلق دي یوې چې سړی نه پرېږدوي مننه د نظم یو دوه بندونه زه به تر څو په سر الزام د غلامي ګرځوم زه به تر څو په سر الزام د غلامي ګرځوم او ته به تر څو پورې قاتل د ازادي یې زما زه به تر څو درته سوالونه منتونه کوم ته به تر څو پورې واکمن د زندګي یې زما او زه به تر څو د ازادۍ چغې وهم په سړک ته به تر څو پورې سبب د غلامي یې زما او زه به تر څو چمن ته وینې ورکوم د زړګي ته به تر څو پورې قاتل د پسرلي یې زما په داسې حال چې راته وایې چې ته غږ مه کوه او خاوره مې زر خوټ کوي غرونه د زمرودو نه ډک خاوره مې زر خوټ کوي غرونه د زمرودو نه ډک په دې شتمن وطن کې موړ نه شوم نهر ګرځما زما بجلی زما ګیس بجلی نه د پنجاب خلک مزې اخلي زه له تیارو سره په جنګ یم او تر ګرځما دا به تر څو پورې مزدور ابن مزدور یم زه د تا د لاسه به تر کومه در په در ګرځما او ته تور کافر یې هم وینځلی د زمزم په اوبو زه په دې خپلې جنتي خاوره کافر ګرځما مننه خاوره مې زر خوټ کوي غرونه د زمرودو نه ډک او په دې شتمن وطن کې موړ نه شوم نهر ګرځما زما ګیس بجلی نه د پنجاب خلک مزې اخلي او زه له تیارو سره په جنګ یم او تر ګرځما دا به تر څو پورې مزدور ابن مزدور یم زه د تا د لاسه به تر کومه در په در ګرځما او ته تور کافر یې هم وینځلی د زمزم په اوبو او زه په دې خپلې جنتي خاوره نهر ګرځما کافر ګرځما او په داسې حال کې راته وایي چې ته غږ مه کوه او زما د کام د شاه ظلمو او د کلتور قاتله زما د کام د شاه ظلمو او د کلتور قاتله زه به له تا نه د ذرې ذرې حساب غواړم زما د خاورې وسایلو ته سندونه وهې زه به د هرې پسمانګۍ در نه جواب غواړم او د سمندر په تل کې پروت یم او مرم له تندې زه لیونی په منډه منډه یم سراب غواړم او هغه پخوا ټول الزامونه فرسوده وګڼه دا ځل به ځان لره په نوي رنګ خطاب غواړم په داسې حال کې راته وایې چې ته غږ مه کوه او اخري بند انوره مړه شوله ادې ته به یې پرېکه شوله انوره مړه شوله ادې ته به یې پرېکه شوله موږ و ابس ترې جوړه کړې د کشمیر مسله او خپله په جیب کې څه بلا بلا بوتان ګرځوي فتوګر موږ دپاره چیړي د تصویر مسله او خپله د ژوند او حرکات لازم ملزوم ګڼي خو موږ ته را مخته مخته کاندي د تقدیر مسله او د خپلې خېټې جهنم یې راته ټول وسپړه شیخ راته حل نه کړه منصور او د نوسیر مسله په داسې حال کې راته وایي چې د غږ مه کوه ډېره ډېره مننه یو جهان